بسم الله الرحمن الرحیم مینوالو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مانسرا پختو اکیڈمی لخوا زه محمد محسن سره مخاطب یم. نن ویډیو کې مونږه سید رسول رسا صاحب باندې خبرې کو یعنی هغه پیژندګلو او هغه خدماتو لنډه جایزه وړاندې کو. رسا صاحب د پښتو جدید شاعرانو ادیبانو کې یو ښکاره نوم دی. دا د منظوم او منثور دواړو برخو کې خپل ځان ښکاره کو. رسا صاحب په کال 1910 کې نوخار تحصیل بدرخو کلي کې د میاں سعید کره پیدا شوی و. میاں سعید عربي او فارسي علومو یو ښه عالم او فاضل سړی و. رسا صاحب تر 10م جماعت پورې تعلیم د نوخار په اسلامي های سکول کې ترلاسه کړو، یعنی بنیادی تعلیم یې نوخار های سکول کې حاصل کړو. بیا اسلامی کالج پېښور کې داخل شو او په ساینس او په 12م او 14م جماعت د بی ایس سی ډګري په کال 1934 کې واخیسته. یعنی ابتدائی تعلیم میاں رسول رسا صاحب خپل کلي کې یعنی نوخار کې اسلامی های سکول کې حاصل کو او بیا وروستو اسلامی کالج پېښور کې داخل شو. هلته 12م او 14م امتحان بی ایس سی ډګري ښه امتیازي نمرو سره ترلاسه کړو. د رسا صاحب تعلیم په دوران کې خپل ادبي هلې ځلې روانې کړې. د ادبي ذوق په وجه د کالج ادبي مجلې خیبر مګزین د پښتو برخې د مدیر ذمهوارۍ هم ترلاسه شوې. یعنی رسا صاحب کوم چې ادبي هلې ځلې و هغه زده کړو په زمانه کې جاری وي. نو دغه ادبي هلو ځلو په وجه د کالج کوم چې مجله وه خیبر مګزین د هغې کې کوم چې پښتو برخه وه هغې مدیر هم ذمهواریانې ترلاسه شوې. دغسې په کال 1933 کې چې رسا صاحب د لا کالج طالب علم و نو ښار ادبي جرګه په نوم د پښتو شاعرانو ادیبانو یو تنظیم جوړه کړه. رسا صاحب په کال 1938 کې د تعلیم په محکمه کې د مدرس په حیث خپل لومړی ملازمت ابتدا وکړه. رسا صاحب کوم چې هغه کله چې طالب علم و نو لا کالج کې نو هغه وخت کې ښار ادبي جرګه په نوم یو تنظیم جوړه کړه چې دې تنظیم کې پښتو شاعران ادیبان راتله تګ راتله یو غونډه جوړه کړه. دې پس بیا رسا صاحب خپل ملازمت کوم چې باقاعده آغاز وکړو. هغه محکمه تعلیم یعنی استاذۍ نه وکړه او 1938 کې د جاب وشو رسا صاحب. رسا صاحب په کال 1942 کې د ډیلی نوتون کې مجلې نن پرون په اداره کې شامل شو. هم دغه شپو ورځو کې د دویم لوی جنگ په دوران کې آل انډیا ریډیو محکمې سره منسلک شو او د کال 1945 نه تر کال 1947 پورې ډیلی ریډیو سټیشن کې کار وکړو. د استاذۍ نه علاوه نن پرون اداره کې ملازمتو کو شامل شو. دغسې بیا لوی جنگ عظیم دغه وخت کې روانې وې 1939 نه 1945 پورې. نو دغه ورځو کې بیا هغه آل انډیا ریډیو کوم چې محکمه وه ریډیو نو هغه سره منسلک شو او خپل مطلب هلې ځلې او خدمت کولو. په کال 1949 کې حکومت پاکستان لخوا په افغانستان کې پریس اتاشي په حیث وټاکل شو. په کال 1954 کې هم دغه عہده انډونیشیا نه واستلی شو. دغلته نه ایران او بیا افغانستان ته ولېږلی شو. وروستو بیا اطلاعاتو د محکمې ډایرکټر په عہده مقرر شوی و. رسا صاحب 1953 کې واده وکړو او د دې سره سره رسا صاحب په کال 1954 نه تر 1970 پورې د پښتو اکیډمۍ دویم ډایرکټر هم پاتې شوی دی. یعنی رسا صاحب د ریډیو پاکستان او نه علاوه مختلف ملکونو ته تللی دی او خپل ادبي هلې ځلې او کارونه خدمت کوله او خپل کوم چې ازواجي ژوند و هغه 1953 کې شروع کو او دغسې ازواجي ژوند سره سره نورو کام دپاره ملک دپاره خدمت کولو. د پښتو اکیډمۍ ډایرکټر هم پاتې شوی دی دویم. او په کال 1981 کې حکومت پاکستان له اړخه حسن کارکردګي په وجه تمه امتیاز یعنی صدارتي ایوارډ هم ورکړی شو. رسا صاحب په پښتو شاعرۍ کې ډېر ښکلي نظمونه لیکل دي. یعنی بنیادي طور سره رسا صاحب
نظمګو شاعر دی. موږ د پښتو ادب کې ابدیت هغه مقام حاصل دی چې ډېر کمو شاعرانو ته حاصل شوی وي. رسا صاحب په خپلو شاعرانه خصوصیاتو کې ثاني نه لري او شاعري کې رومانیت، کیفیت او سوز او ساز نه علاوه د پاکو او سپینځلو جذبو آینه ده چې د کلام کې مغربي تخیل رنگ غالب دی. رسا صاحب په نظم او نثر کې ګڼ کتابونه لیکل دي. بیدیا ګلونه یې وړومبۍ شعري مجموعه ده. دې نه علاوه باغ و راغ، نوی ترنګ هم شعري مجموعه ده. د قرآن پیغام منظوم اثار دي. خودکشي، مامونې، شمع، مفرور او میخانه یې د ناولونه دي. رنګا رنګ ګلونه د مضامینو او ډرامو مجموعه ده. د ادبي تنقید په نوم رسا صاحب یو تنقیدي او معلوماتي کتاب هم چاپ دی. خوشحال بابا او رحمان بابا دیوانونو باندې تفصیلي مقدمې هم رسا صاحب لیکل دي. ارمغان خوشحال د خوشحال بابا په اړه یو کتاب دی معلوماتي او علمي. ژوند دوزخ په نوم د دوی شقار ډرامې چاپ دي. رسا صاحب د پښتو ادب جدید نظم په سرخیلانو کې شامل دی. د پښتو ژبې دا لوی شاعر، ادیب، ډرامه نګار، محقق، نقاد او ناول نگار په 14 اکتوبر 1990 کې وفات شو او خپل کلي بدرهو نوخار کې خار وته وسپارلی شو. مینوالو، نننۍ ویډیو کې موږ رسول رسا صاحب په خپله خبرې کړې دي. یعنې رسا صاحب د پښتو یو ښه لیکوال، ادیب، محقق، نقاد، سره سره ډرامه نګار او د دوی کوم چې خدمات دي هغه ستایلو وړ دي. امید ساتم چې تاسو نننۍ ویډیو نه ښه استفاده واخلئ او دغه الفاظو نه تاسو ماته اجازه راکړئ. والسلام.